السلام علیکم. زه یم نور البصر بصر. تاسو ګورئ دورشل ډیجیټل ټي وي. څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ د دې ټي وي آغاز د ادب نه کړی دی. د ادب د هغه ملګرو نه چې هغوی په وخت خپلې د ادب کرښې راښکلي دي. یو تاریخي رقم کړی دی په خپل شعر و شاعرۍ کې، په خپل نثر کې، په خپل لیک کې. نن مونږ په هغه مشرانو کې، په هغه پوهانو کې د یو ډېر قابل د نظم لیکوال، د غزل لیکوال، د نثر لیکوال، د ریډیو یو بهترین اینکر او د سوشل میډیا نن سبا رسېدلی شاعر ملګری زموږ مهرندیز صاحب، ستړی مشي په خیر علي. ډېره مننه نور البصر صاحب. اول خو اندیش شمس القمر صاحب وایي چې اوس به د وخت د زړه خبرې کوي ملګرو مونږ د کار سړی که غزل. اوس د وخت تقاضا دا ده چې لکه اوس د کتاب لوستونکي د نیش برابر دي. مونږ کتابونه چاپ کړو، مونږ خاکي ولیکلې، مونږ افسانې ولیکلې، مونږ تکلونه ولیکلې، مونږ تحقیق تنقید وکړو، مونږ شاعرۍ کتابونه چاپ کړل، د نورو مشرانو کتابونه هم چاپ کړل، خو هغه پراته دي. پراته دا چې نن سبا زموږ بدقسمتي دا ده چې کوم کتاب مونږ راولو نو هغه یو په پی ډي اف کې تللی دی، یو دا ده چې هغه کتاب چا سره ټایم نشته چې هغه د پښتو کتاب راولي. په داسې حالاتو کې پښتنو ته یو ضرورت دی چې هغوی د پښتون شاعر ادیب د دې د زلمي کل د دې غږ راوالي او هغه د نړۍ هغه ګوټ ګوټ ته ورسي څوک چې د پښتو باندې کاڼه دي، ړانده دي او بالکل د پښتو باندې ځان شپېلې کړی دی او هغه ځایونو ته ورسوي. نو زما په خیال که دا د نن سبا د بصر صاحب چې د ادب یو خدمتګار دی، د دې او ورسره د دورشل ټي وي چې کم قدم دی، نو دا مونږ ستایو. الله پاک دې وکړي چې د دې کم نیک مقاصد دي چې هغې کې دي کامیاب شي. تاسو نه کلام اورم انشاءالله جي. غزل راته ووایي او یو نظم راته ووایي. نظم نه مخکې د یو دوه شعرونه به ووایم چې پتن مې سخته وه د زړه نه مې درزا ختله. ډېر پتن مې سخته وه د زړه نه مې درزا ختله، زما په مخ کې د مرغۍ بچي نه ساه ختله. او یار څه شعر دی یار. واه. پتن مې سخته وه د زړه نه مې درزا ختله، زما په مخ کې د مرغۍ بچي نه ساه ختله. راته ښکارېږي اوږې تږي یتیمان وو پکې، راته ښکارېږي اوږې تږي یتیمان وو پکې، له دغې کور نه د نانۍ نانۍ جړا ختله. یار ډېر ښه دی. او نظم دی او بصر صاحب سبا به کله راځي. ډېر ښه، ډېر ښه. د ژوند تیارو کې د امید رڼا به کله راځي، د دې ارمان د رجېدو سبا به کله راځي. د ژوند تیارو کې د امید رڼا به کله راځي، د دې ارمان د رجېدو سبا به کله راځي. لور مې ماشومه لا په دې خبرو نه پوهېږي، زما د ژوند د محرومو په حق له څه پوهېږي. د هغې ځان له یو معصوم غوندې ارمان دغه دی، وایي ګوډی به راله اخلې زما ځان دغه دی. ځان ناغرضه کم په خپله بېوسۍ غلی شم، د دې معصوم ارمان له په مرۍ غلی شم. زه ورته وایم دا به زه خپلې سپوږمۍ له روړم، سبا به خامخا ګوډی خپلې ګوډۍ له روړم. نو راته وایي بابا ستا رښتیا به کله راځي، نو راته وایي بابا ستا رښتیا به کله راځي، د دې ارمان د رجېدو سبا به کله راځي. ماشوم بچی مې هم د دغه سوال جواب غواړي، نن سوی مرض ده چې کاپي قلم کتاب غواړي. زه ماشوم زوی له د استاز په لاس سزا ورکوم، دا هره ورځ چې ورله تمه د سبا ورکوم. بچی مې وایي بابا ما چېرته مصري سره کا، یا به جامې ګنډمه ما چېرته درزي سره کا. بچی مې وایي بابا ما چېرته مصري سره کا، یا به جامې ګنډمه ما چېرته درزي سره کا. چې دا خبره د ماشوم بچي د خولې نه وته، نو تیره کریکه مې د صبر پیمانې نه وته. څه ویرو کې د امید ځلا به کله راځي، د دې ارمان د رجېدو سبا به کله راځي. او د زغم پر هر سلګۍ مې لا په سر پرته ده بصر صاحب، د غم پر هر سلګۍ مې لا په سر پرته ده، چې بوډۍ مور مې بې علاجه په بستر پرته ده. دارو یې نه وي بس په پال زندګي تېروي، په هره ساه کې لکه سخته د مرګي تېروي. زه چې خواته ورنږدې شمه بېبې څنګه یې، زه چې خواته ورنږدې شمه بېبې څنګه یې، زما د جوبل زړه د درد دمې څنګه یې. په تن یې سخته وي خو دا وایي بچې ښه یمه، په دم درود او په ساختونو لا تر دې ښه یمه. د دې په شونډو د امید مسکا به کله راځي، د دې ارمان د رجېدو سبا به کله راځي. او
خویندې مې پیغلې دي زړیږي د غربت د لاسه د بېوسۍ او لاچارۍ د اذیت د لاسه زړې جامې زاړه پیزار هم ریښې لوپټې په سروي به څنګه دي د واده سرې لوپټې د پیغلو خویندو له پسه د واده داج پوره کم د زغم د لاسه په شونډو سویلي ولاړ دي بېوسه پیغلې دي په مخ یې تیر سري ولاړ دي بېوسه پیغلې دي په مخ یې تیر سري ولاړ دي د دې د ژوند د خوشحالۍ ورا به کله راځي د دې ارمان د رجېدو سبا به کله راځي ابصر صاحب چې راواده شوله د سرو ګلو غونچه ښکارېده چې راواده شوله د سرو ګلو غونچه ښکارېده اوس ورته ګورمه والله سمه ډانچه ښکارېده اوس ورته ګورمه والله سمه ډانچه ښکارېده او کله کاږه خوري کله مالګه او سپیرکۍ چوي هر یو مرض له بس د شین کاغذ ګولۍ چوي ما ته چې وګوري نو ماله د لاسۍ راکوي په مخ خندا خوروي تل دغه دوکې راکوي د دې په مخ د حقیقت مسکا به کله راځي د دې ارمان د رجېدو سبا به کله راځي او مهره زړه له به تر څو زه د لاسۍ ورکوم هر یو ارمان له به تر څو پورې دوکې ورکوم تعلیم مې کړی د زمانه هر هنر پاتې شو د دې دوران د نیزو سکو کې مې سر پاتې شو تعلیم مې وکړو خو زمانه هر هنر پاتې شو د دې دوران د نیزو سکو کې مې سر پاتې شو او تعلیم مې کړی زه به څو پورې ډیګرۍ ګرځوم چې کاغذونه لې پلې د نوکرۍ ګرځوم تعلیم مې کړی خو زمانه هر هنر پاتې شو د دې دوران د نیزو سکو کې مې سر پاتې شو او د وخت سرکار نه زه د دغه سوال پوښتنه کوم د وخت سرکار نه زه د دغه سوال پوښتنه کوم حق ته نه غواړم بس صرف دا پوښتنه کوم ستا د دروغ وعدو رښتیا به کله راځي ستا د دروغ وعدو رښتیا به کله راځي د دې ارمان د رجېدو سبا به کله راځي د ژوند تیارو کې د امید رڼا به کله راځي د دې ارمان د رجېدو سبا به کله راځي جی بسر صاحب پس کار پسې پسره غرمه روان شوم پس کار پسې پسره غرمه روان شوم مقبرې ته چې نږدې شوم نو حیران شوم ښکارېدې چې د ماتم بیرغې جنډ دي د یو قبر خواته ډېر کارغان راپنډ دي ما وی راشه ورنږدې شه چې څه چل دی د دې قبر خواته ډېر حالت بدل دی زه چې څنګه ورنږدې شوم یو شور شو د کارغانو پنډ له هغه ځایه خور شو یو زړوکې چې مې څنګه په نظر شو د احساس زخم مې ټول پرهر شو یو زړوکې چې مې څنګه په نظر شو د احساس زخم مې ټول پرهر شو پروت په ځمکه یو ماشوم په وینو سور دی د کارغانو په ټونګو باندې چور دی ځای په ځای د وجود کترې خوري دي د کارغانو په مخو کې ټولې سرې دي په ما سترګې تورې شوې نشه شوم د وجود نه مې دم وخته لمبه شوم थोड़ी खतरनाक लगे यार का पमा गौरी तो वजूद जोर दे रहा खत्म को खुदा راځه دغه ځای نه بیا په ما سترګې تورې شوې نشه شوم د وجود نه مې دم وخته لمبه شوم تخیل مې تر مې شو خور شو دغه خیال مې په دې ذهن کې راخور شو د معصومیت مې زړه کې ویښ شو خلق مې ټول د ازغکي په شانتې تریخ شو دې ماشوم نه به ختلې څنګه ساوي دې ماشوم نه به ختلې څنګه ساوي لاس او خپې به یې وخلې وارخطاوي دا پاپی چاچی یې خوږ دي داسې ځکه لوسې پوسې به یې کړي وي په ځمکه دغه وخت مې په وجود باندې قیامت شو د انسانیت نه مې نفرت شو کوم انسان چې کړي دا رنګه خطا ده دا خو سراسر د ظلم انتها ده د هوس تندې ګناه باندې مایل کو دا انسان یې د ماشوم د سر قاتل کو ما وی زړه به زما تل دغه سودا خوري دا ماشوم اخر د کم جرم سزا خوري سویلې مې بیرته تیر کو دغه خیال مې د خپل ذهن نه چاپیر کو ما وی مرګ ورله په دې عمر بهتر دی بهتر دی د دنیا د سود او زیان نه ناخبر دی که ماشوم مړ شوی نه وي او دی لوی وي د به چاته بیا داجي چاته بیبی وي در په در خورې په سر به ژوندون وي په ازغن ماحول کې به یون وي د دنیا په پیغورونو به ککړ وي هره ساه کې به ژوندې هره کې مړ وي هره ساه کې به ژوندې هره کې مړ وي